د افغانستان د تیلو او ګازو سترې زیرمې. د افغانستان د تیلو او ګازو ټولې زیرمې له ځانګړي ارزښته برخمنې دي. د شمېرو او څېړنو له مخې د دغه هېواد د نفتو کشف سوي زیرمې 15.9 میلیارده بشکو ته رسېږي. همدارنګه د طبیعي ګازو زیرمې 15.6 میلیارد مکعب فوټ اټکل سوي. له بلې خوا د بیرته راګرځیدونکي LPG یا مایع ګازو زیرمې 15.2 میلیارد بیرل یا بشکې اټکل سوي. په دې ویډیو کې به د افغانستان د تیلو او ګازو زیرمې او اهمیت یې وڅیړو. زموږ سره پاتې شئ او د دې ویډیو په تعقیب او خوښولو سره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. لومړی نمبر، په افغانستان کې د تیلو او ګازو د اکتشاف تاریخ. په افغانستان کې د تیلو او ګازو د اکتشاف لومړنۍ برمه په 1956 کال کې ووهل شوه. په 1959 کې دا هڅې د سرپل په ولایت کې د انګو د تیلو د ساحې د کشف لامل شو. د 1959 او 1960 ترمنځ په دې سیمه کې له 50 څخه ډیر اکتشافي څاګان کیندل شوي چې د 3 لویو ګازو ساحو موندلو لامل شوي. د یتیم تاق ګاز ساحه، د خواجه ګوګرد د ګازو ساحه او د خواجه برهان د ګازو ساحه. د 1960 څخه تر 1980 میلادي کال پورې د تیلو 2 کوچنۍ ساحې، د ګازو یوه لویه ساحه او د ګازو 2 نورې ساحې هم کشف شوي. وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان شمالي سیمه د آمو سیند د تیلو او ګازو د سترې زیرمې برخه ده چې په نړۍ کې د تیلو او ګازو د 152 ساحو په منځ کې 15 مقام لري. دوهم نمبر، په شمالي سیمه کې د تیلو او ګازو زیرمې. ترسره شوي څېړنې ښیي چې د افغانستان د شمال زون څه باندې 4000 مربع کیلومتره مساحت لري او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په هېوادونو کې پراخیږي. د دې څېړنې له مخې د خامو تیلو ټول کشف شوي زیرمې 15.9 میلیارد بیرله یا بشکې دي. د طبیعي ګازو ټولې زیرمې 15.6 میلیارد مکعب فوټ دي. د LPG یا مایع ګازو زیرمې 5.2 میلیارد بیرله یا بشکې دي. دریم نمبر، اوسنی وضعیت او راتلونکي امکانات. اوس مهال افغانستان د تیلو 15 فعالې زیرمې لري. افغانستان په شمال کې د آمو سیند د نفتو یو له مهمو ساحو څخه دی. اوس مهال افغانستان د تیلو 15 فعالې زیرمې لري. د افغانستان په شمال کې د آمو سیند د نفتو یو له مهمو ساحو څخه دی چې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونه پکې شامل دي. په دې برخه کې هر ورځ 1350 ټنه خام تیل د خصوصي سکتور لخوا استخراج او تصفیه کیږي او شایي چې دا آمار اوس لا پورته تللي. د کانونو او نفتو وزارت د پلان له مخې د 2024 کال تر پایه به په دغه ډګر کې د فعالو څاګانو شمېر 40 څاګانو ته لوړ شي او د نفتو ورځنی استخراج به 3000 ټنو ته ورسیږي. څلورم نمبر، قراردادونه او پانګه اچونه. افغانستان په دې وروستیو کې د جوزجان ولایت په یتیم تاق سیمه کې د ګازو د 2 څاګانو د کیندلو لپاره له یوه ترکي شرکت سره د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد به د ورځې 100,000 متره مکعب طبیعي ګاز استخراج ته لاره هواره کړي. همدارنګه د 4000 کیلومتره مربع د تیلو او ګازو د ساحو د پراختیا لپاره د 1 میلیارد ډالرو پانګونه پلان شوې ده. او په پای کې 5م نمبر، کاري فرصتونه او اقتصادي پرمختګ.
د استخراجي فعالیتونو په پراخېدو سره د آمو سیند د نفتو په ساحه کې شاوخوا 1500 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. تمه کېږي چې دا فرصتونه به د کانونو او پانګونې په زیاتوالي سره زیات سي. په پای کې که څه هم په افغانستان کې د نفتو او ګازو استخراج لا هم د نړۍ د بازارونو په پرتله محدود دی، خو دغه سرچینې د هېواد د اقتصاد لپاره د روښانه راتلونکي ژمنه کولی سي.